ملا محمد یعقوب مجاهد او جنرال دوستم پاکستان ته سخت اخطار د کونړ برید غبرګونونه راپارولي دي. وروسته له هغې چې راپورونه خپاره شول، پاکستان ځواکونو د کونړ ولایت اړوند سیمو کې بریدونه ترسره کړي او د یوې تعلیمي ادارې شاوخوا یې مرمۍ لګېدلې. په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارېدلي دي. دا ډول بریدونه نه یوازې د افغانستان پر حاکمیت ښکاره تېری بلل کېږي، بلکې د ولس احساسات هم سخت پاروي. د خپلو وروستیو څرګندونو په ترڅ کې ملا یعقوب ټینګار کړی دی چې د افغانستان د خاورې عزت او د ولس ساتنه د هر افغان ګډ مسؤلیت دی. هغه ویلي هر هغه اقدام چې د هیواد پر حاکمیت تېری وي، مناسب او قاطع ځواب ولري. نوموړي سرحدي ځواکونو ته هم د بشپړې چمتووالي سپارښتنه کړې ده. له بلې خوا عبدالرشید دوستم هم د کونړ د پیښې په تړاو توند غبرګون ښودلی. هغه ویلي افغانستان نور د پخوا په څېر بې دفاع نه دی او هر څوک چې د افغان ولس پر زغم ازموینه کوي باید د پایلو مسؤلیت یې هم پر غاړه واخلي. دوستم ټینګار کړی چې د افغانستان ملي ګټې د هر ډول سیاسي اختلاف څخه لوړې دي. د کونړ خلک وایي تعلیمي مرکزونه او ملکي سیمې باید هیڅکله د شخړو هدف ونه ګرځي. پوهنتونونه د علم پرمختګ او راتلونکي سمبولونه دي او پر دغو ځایونو برید د ټول ملت پر راتلونکي برید ګڼل کېږي. افغان ولس تمه لري چې د هیواد ټول مشران که د حکومت دننه وي او که بهر د ملي ګټو او ځمکني بشپړتیا په دفاع کې یو موټی ودرېږي. نن افغانستان له هر وخت زیات ملي یووالی، تدبیر او پیاوړي دریځ ته اړتیا لري. دا پیښه یو ځل بیا دا حقیقت روښانه کوي چې د افغانستان د حاکمیت ساتنه یوازې د وسلو کار نه دی، بلکې د ملت یووالي، هوښیارۍ او ثابت دریځ پایله ده. هر هغه څوک چې د دې خاورې د آرامۍ پر ضد ګام اخلي باید پوه شي چې